د ازموینې ملي اداره وایي د 1404 کال د کانکور ازموینه کې له کابل ولایت څخه سید موسی لومړی مقام خپل کړی. هغه د 355.50 نمبر په ترلاسه کول سره د کابل پوهنتون طب پوهنځي ته بریالی شوی دی. مسؤلین وایي محمد نذیر دویم او عبداللطیف دریم مقام خپل کړی او دا دواړه هم د کابل پوهنتون طب پوهنځي ته بریالي شوي دي. د بهرنی چارو وزارت سرپرست د باګرام هوایي ډګر په اړه د امریکا د ولسمشر د پرلپسې څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې په ټول هیواد کې د بهرنی هیوادونو یو نظامی کس هم شتون نه لري او نه هم اسلامي امارت په هیواد کې د بهرنی یو نظامی حضور غواړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ځله ادعا کړې چې د باګرام هوایي ډګر اوس د چینایي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او باید د امریکا پخواني حکومت دغه مهمه اډه له لاسه نه وای ورکړې. د بغلان په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د ځمکې ملکیت پر سر د دوو کورنیو ترمنځ په وسلواله نښته کې 15 کسان وژل شوي، د یوې ښځې او څو ځایي اوسیدونکو په ګډون 11 نور ټپیان شوي دي. مسؤلین وایي دغه پیښه نن سهار شاوخوا 5:30 بجې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په شهر کونه سیمه کې شوې او په تړاو د امنیتي ځواکونو لخوا 8 شکمن کسان نیول شوي دي. د کور او ښار جوړول وزارت وایي تیر کال د کډوالو لپاره 20 ښارګوټو د جوړولو تفصیلي پلانونه جوړ کړي. څه باندې 80,000 راستنې شوي کورنۍ ته د ځمکو ویش لړۍ پیل کړې او د 52 ښارونو لپاره تفصیلي اصلاحي او بیا رغنیز پلانونه جوړ کړي دي. د کور او ښار جوړولو وزارت سرپرست نن په دې اړه په کابل کې جوړه شوې ناسته کې ویل چې د نوي کابل ښار د بنسټیزو زیربناو په برخه کې مهم ګامونه اخیستل شوي، د ښار عمومي نقشه، د سړکونو او خدماتي شبکو ابتدایي ډیزاینونه بشپړ او د ځمکو د حقوقي ستونزو د حل لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. د کابل ښاروالۍ چارواکو د تیر یو کال د لاسته راوړنو په پروګرام کې ویلي چې تیر کال 83 کیلومتره سړک جوړ، 2 میلیونه نیالګي کینول شوي، د 45,511 پیشنټ او یا له منځه وړل شوي او 455,000 ټنه کثافات راټول شوي دي. د کابل ښاروالۍ د فرهنګي چارو استازي او سلاکار نن د اماراتي ادارو د یو کلونو لاسته راوړنو د بیانولو پروګرام کې ویل چې تیر کال په ټولیز ډول 83 کیلومتره اصلي او فرعي سړکونه په کابل ښار کې جوړ شوي دي. د غزنی ولایت په مرکز کې د 14 میلیون افغانۍ په لګښت د 5 تفریحي پارکونو د جوړولو چارې پیل او د جوړولو چارې به د 3 میاشتو په موده کې بشپړې شي. مسؤلین وایي دغه پارکونو له ډلې 2 پارکونه غټ او 3 واړه پارکونه دي چې شنې ساحې، پخې لارې، د اوبو فوارې، ویالې، حوضونه او نور اړین ملحقات لري. د سمنګان ورزش مسؤلین وایي چې دغه ولایت د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د 10 ټیمونو په ګډون پیل شوې او ټاکل شوې 2 میاشتې بعد دوام ولري. مسؤلین وایي د سمنګان فوټبال لیګ دغه پړاو غوره لوبډلې به د هیواد شمالي زون د اتلانو لیګ سیالۍ کې برخه واخلي. او د امریکا په لاس انجلس ښار کې د خلکو پر ګڼه د موټر ورخېجولو پیښه کې 10 کسان ټپیان شوي دي. دغه پیښه تیر ورځ د لاس انجلس ښار په ایویست هالیوډ سیمه کې هغه مهال وشوه چې ګڼ شمېر خلک د یونایټډ کلب مخې ته راټول شوي وو.